سلامونه لیدونکو ستړي مه شئ خدای دې وکړي تاسو به ښه وئ صحت مو ښه وي ورځې شپې او ترڅنګ مو دغه ګرم مسام دغه ګرمي سره به هم ښه وئ لومړی سپارښتنه هم دغه ده چې خپل ماشومان له ګرمۍ وساتي ځکه د اسهال ناروغي نورې موسمي ناروغۍ نه چې بد شوي وي بیا هم ژمن راډیو تلویزیون او ترڅنګ یې سیل خپرونه د موږ نن راغلي یو د تڼیو فقیرآباد سیمې ته دلته یو کس دی هغې د ځوانانو د یو ځای کولو لپاره یا د کلي د ځوانانو د منسجم کولو لپاره یو تفریحي کوچنی پارک جوړ کړی دی نو هغه کې به ځوانان درسره ټولېږي موږ هم دغه د خپلې ادارې نه څو ملګري شاهد دی او ترڅنګ یې هاشمي دی او سروري دی زموږ مشر خبریال الوخیل صاحب راسره دی نو زه به له کسانو سره هم خبره کوم له خپلو ملګرو سره هم خبره کوم چې دا ډول تفریحي سیمو ته دا ډول پارکونو ته تګ د انسان په ذهن باندې څومره مثبت تاثیر لرلی شي نو تاسو هم کولی شئ زموږ سره دغه خپرونه بیا هم د تیر په څېر وګورئ زه ستاسو ملګری درمان یم خو زما نه ببښنه سره چې خپرونه ډېر وخت رانه پاتې شوې خو بیا هم زه غواړم چې ستاسو لپاره خوندورې خپرونې جوړه کړم لیدونکو ما وړاندې یادونه کړې وه چې موږ د تڼیو ولسوالۍ اړوند د فقیرآباد سیمې ته راغلي یو دلته هغه کس چې دغه د ځوانانو د یو ځای کولو لپاره دلته یو کوچنی پارک جوړ کړی څو دلته دغه ځوانانو سره یو ټول شي یو ځای شي نو ده موږ نه راپوښتنه وکړو ستړی مه شي خیر دی تاسو هم مننه خوشحال شې څه نه مېږې مماګله لومړی به تا نه دا پوښتنه وکړو له هغې نه وروسته به زه هم ستاسو په لهجه خبره وکړم ځکه لږ تڼۍ لهجه مې زده د څرګ یې ریغ یې والله الحمدلله امن دی څه پروا رنځیر شوی به نه وې ژوندی دی سره بیخي بروبر خوشحال شې مهرباني داسې به ورسره ګرځو هغه پارک ته به ځکه نور ملګري مې سره دي ماما نوم درته ونه ښلو عطاالله خان عطاالله خانه دغه ځای کې دغه پارک ته څومره وخت کېږي تقریبا چې دغه پارک ته جوړ کړی دی دغه نه تو موخه هدف چې و والله پارک خو تقریبا یاره داسې نه کوله لاس کوله اندازه به شي چې دا هم جوړ کړی دی خاص دا د ځوانانو په خاطر چې د ځوانانو دلته مازدیګر ته وروشي یاران دپاره تو استراحت کوو کې داسې دا مخکې د وخت په دغه ځای کې تېر کړی دی که بېر چېرې وتلی یم یې نه دا خو الحمدلله زه چې عربي ته لوړم بیا پاسې کې مو چې دا کاروبار کړ خو پردی خلکو ته مې کړ ولته مې مزدورۍ کړې خلکو ته مې د چمنونه جوړول بیا چې راغلم مو چې خو د خپل ملک دپاره د ځوانانو دپاره واسط مطابق دا یو پارک جوړ کړه دغه میکس خجیرې ورته د خجیر نه پته لګېږي ځکه دا کیسه درته وکړه چې مو چې دغه کس لکه چې په دوبۍ کې وخت تېر کړی ځکه دا ځای کې د خجیرې ډېر دي دا خجیرې نسي که دغسې فقط دغسې ونې دي هغه فکر کوم ځینې کسونه چې د خجیرې کې ځینې نرون خجیر وي که نه هغه نه نسي دغه خجیر نسي که نه نسي نه دا په خجیرې نه دي ولته خینوم په سعودي عرب کې واشنګټن یې ورته وي هنر یو زینتي بیټی دی هغې نه متخمن روډ بیا هلته مې لا کړ داسې برېښي لکه خجیرې مچ که خجیرې دي نه خجیرې نه دي بس دا یو هسې زینتي ډول بیټی دا تقریبا څومره وخت کې سترېږي یاره دا چې متخمن روډه وه داسې وړې وړې دونې وې د ګورګورې په شوم هغه تقریبا نه کوله لاس کوله بشي چې دا دي دوبۍ کې څومره وخت تېر کړو 12 کوله څه مې تېر کړل والا ډېر وخت تېر کړ سرګې دې مازدیګر ما ځوانونه رسېږي که دغسې فقط داسې توسه دغه څو کسونه سره کې که نه نن خو داسې و چې داسې کې یو کیل دی فوټبال کیل و د میږ ځوانان چې کوم دلته که نوستل دغه لوبه که نه لوبه هغې ته لوړ وي بس خو نن ځکه خالي دی کنې دا ټیم ډېر مخلوق دلته نوست ته سرګې ماګوله څه نه مېږې ته زه سمندر خان سمندر خان حاجي صاحب څه یې دا مې تره زوی دی تره زوی دی تو کې ځای کې خینه چېرې که دغه ځای کې بس بیږ دی په یوازې داسې وخت چې دوله په دوله یې انشاءالله تره بیږ منځکه داسې شریکه تو که دغه ځای د جوړ کړل داسې وخت چې دې سره بېل خو نه را دلته مشترک کور کې که نه وړه ماشومان وي میږ وي دی وي دلته په ګډه کور کې بس دا ځای کې دغه ځای کې څه د شنې خانه جوړه کړې ده خپله جوړه کړې ده که دولت سره همکار دا خو داسې تقریبا شپږ زره تېرې پای مې خپله دي دا نه را دولت کوم سر کړی څرګې خالي دغه هغه کې کرلی دي دغه ګلون سامان ګلون بیټي هر قسم بیټی ګلون مقصد کې شته پله دا خرڅوي که دغه څه ورسره نه خرڅوي مقصد خو نه را خپل هغه کوي ډېره وي خرڅوي په وخت سره ورته ځي ورته دې ځای خو ته ولام خبره کړې وه څومره وخت کېږي دا ځای کې دغه ځای جوړ کړی دی دا تقریبا نه کوله څه بشي نه کوله دغه ځای کې چې اوس نور خلک هم داسې د بغونه جوړ کړي که فقط تو څه دغه ځای کې داسې هغه جوړ کړي د بغونه شی راځي په زیشته داس تقریبا حقیقي کې میږي تر ځای دا ودرم کې د تر ځای
هغه یو بل جوړ دی مالټې مو سویر کړی دي دغه ځکه هم دا ناک لخ کړی دي خو مقصد دغه یې به نو صاحب بارمۍ خارو په اقتصاد کې ضعیف ځای بس دیونه لټ کمزوري شو دا ځکه لکه چې وبخ په لو بدی کنه هغه خو نه لري داسې طبيعي وبخ نه لري داسې غنه شروع په ګونځه کې نه وبس کیږي نن داسې غم خبره وکړه موږ دلته ځوانون وي دغه په خاطر میګم غلي موږ برل کې سبب سره وکړه سرګه ځوانو خدا سوچ چې د ټیپاکی کلو کرکټ دی کات شه دی دغه ترلو ټول ان شاء الله وینر دلته ډیر خنن بس ولر دي تاسو نه زده تاسو له حجم رازانه د برلیوانی ما کې سم زده مجدا سو نه د څنګه تاسو راګاډه کو وخت دا مننه بالکل خو دې کې ډیره طریقه کې ان شاء الله مين نه راغلی دا مننه مې د سنې تاسو وخت خرڅه کو وخت دا ورکل کې ته و چې خپل یې کې دا دروغ درته دا سې هغه ول ما څخه خپه کوي نه باز خلاص واشه په زاد بالکل ډیر مننه سلامت اوسه نو دا نور زونه سره به کیسه وکي زکه دا نور څه افریقا کې تاسو یو د سبل یو غاده سه پښنکې کې زون ترې مخ کې ډېر ښه جامه سره وکړو چې ښه ترانه نه تونه مزد مو چې ان شاء الله د سره غاګېګم نه به کو کسان را خوند ورکو نه ته مې سم د کیسه سره کوم لیدونکو بیا مې دونه کوم موږ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند فقیرآباد سیمه ته راغلو دلته موږ یو کوچنی پارک دی جوړ کړی د تفریح لپاره د ځوانانو د یو ځای کولو لپاره نو موږ له بل کسانو سره موږ خبر لرل خو دوی دونه وکړه چې دلته فکر کم یو لوبه فکر کم د فوټبال یا د کرکټ کوم لوبه دلته غورسته یا پای لوبه ده هغه ته ځوانان لیدي خو بیا څو کسان دغه سره خبر وکړو زموږ همکارانو سره هم خبر ذکر لرو چې دغه ډول تفریح چې دوی د ورځې په جریان کې ستړي وي او ستړیا وګالي او دا ډول ماحول ته چې دوی راځي څومره غو دوی ذهني فشار یا ذهني ستونزې څومره کمېدای شي خبرونه تر پای سره وګورئ زه درمان یم ایسب سره میګه زه کاریر ابګل ابو ساجد نو ډېر اوریدلای دی بیا مو فکر کوم دا غونډ منډ کې هغه ترانه هغه کې کنه هغه زین شي اکثر وم سرګې ته سرګې رغې الحمدلله غسر سرګې دا ګرمي سرګې ګرمي خو خپل وخت دی کنه لا دومره ګرمي خو مخ کنه مو چې چانه پښتنه کوي دومره ګرمي مخ کنه ولا کده وس شي خو دا بدلون غوند دی نو د دې واجنه لګ ګرمي ته شوی دو سرګل کې د مزګار مل زونو سره تام په بندرونو کې کنه ضرور هر ټیم بندرونو کې خوام خو ډیر ځایونه کې وم زونو سره خو ځاک سره وم سپینګر سره نسته خوان کې زونو سره خو زونو خو مو بیاي خپل زونو نه خوشالوي او سپینګر نه بیا ځپند خو لا مزه سره کنه نو د زونو سره د خوشالۍ ترانه ورته نظمونه ورته نو دا کله کله ونی ملاتي پاو داسې نظمونه یا ترانوم یا څوک شعر وړي داسې یو شعر وته جوړوم چې ضرورت وي ما زغه څه ولنت د پر دغه سم ګم روغولې دغه شعر ته شعر دی دا بعد ویلنه وسته څه شعر وایم ترنم وکم یا نورسته ترنم وک هیڅ مشکل نه لري عام تم صلاحیت ده یو شعر خو بداسه وایم چې د پدنه پر کېدون کې ارمان څنګه وکړم کور مې د خاور ده یاري د باران څنګه وکړم دا پدنه پر کېدون کې ارمان څنګه وکړم کور مې د خاور ده یاري د باران څنګه وکړم کلونه وړاندې مو ګنډلې دي د نورو ریښې کلونه وړاندې مو ګنډلې دي د نورو ریښې اوس په د خپل راشو کې دلې ګریوان څنګه وکړم څه زبردست او موږ د ځان بلل د ځان یې بولو ځان به مو وي موږ د ځان بلل د ځان یې بولو ځان به مو وي ګران مو د ځان نه بیلوي نو په ګران څنګه وکړم ډېر زبردست ډېر علي موږ په جرګو مرکو ورغلو هغه نه راځي موږ په جرګو مرکو ورغلو هغه نه راځي د عرب ګل ابو ساجد په جانان څنګه وکړم څنګه وکړ ډېر مننه ابو ساجد صاحب شعر خو ډېر ښه شعر و
خو دغه یو وړی کې ترنم که درنه اورېدلی وای ډېر خوند به یې کړی وای وبه کوم انشاءالله تاسو د رئیس صاحب د په اجازه ورانو ویجاړ مشي د بلې جګړې ښکار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي کمین کمین چپا چپا بمبار بمبار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي ورانو ویجاړ مشي د بلې جګړې ښکار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي کمین کمین چپا چپا بمبار بمبار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي غویر قومونه د ټول په یو ټغر راټول شه غویر قومونه د ټول په یو ټغر راټول شه لکه شکېدلی ګریوان بیا چېرته تر تار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي کمین کمین چپا چپا بمبار بمبار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي ستا پر وګړو د خدای بیا تیارې نه راولي ستا پر وګړو د خدای بیا تیارې نه راولي نور په سرو وینو سرلیک د هېڅ اخبار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي نور په سرو وینو سرلیک د هېڅ اخبار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي ړنګ ویجاړ مشي د بلې جګړې ښکار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي کمین کمین چپا چپا بمبار بمبار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي په هره خوا کې د رب نصیب کړه خپل پرمختګ په هره خوا کې د رب نصیب کړه خپل پرمختګ پردو لسونو تنور اړو انتظار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي ړنګ ویجاړ مشي د بلې جګړې ښکار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي کمین کمین چپا چپا بمبار بمبار مشي وطن خوار مشي وطن خوار مشي ابو چلیت صاحب دغه څومره وخت کېږي دغه د شعر شاعرۍ برخه تعقیبوي خپله دغه شعر شاعري لیکي تقریبا 40 کوله کېږي دغه زیاتره ترانې نظمونه د خپل دي یاره اکثر مې خپل دي خو یو نیم پردی وایم خو اکثر مې یا کروان صاحب یا چا ملګرو چې ښه شی وي غوښتنه وي بیا هغه وایم خو اکثر دپاره چې ما ترنم کړی دی نو خپل شعر مې ویلی دی کور ودان ډېره مننه درنو قدرمن لیدونکو ژمن راډیو ټلویزیون ترڅنګ سیل خپرونه د موږ د تڼیو ولسوالۍ فقیرآباد کلي یا سیمې ته راغلي یو بار بار موږ یادونه کړې دلته یو تفریحي ځای جوړ کړی دی یو کس دغه د ځوانانو د راټولېدنې د یو ځایوالي لپاره دوی مخکې یادونه کړې وه چې دلته زیاتره ځوانان راځي خو نن فکر کوم دغه سیمه کې چېرته د کرکټ یا فوټبال د فاینل لوبه ده خو بیا هم ځینې ځوانان زموږ سره دي هغې سره موږ خبر لرو خپرونه تر پایه سره وګورئ خوند ترې واخلئ
کسان چې دې نه وکم لخته یم د زیړ ګل نسامې پسر منګول کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم که مخکې بلاشه مخ به نه در وړومه لاخته یم د زیړ ګل نسامې پسر منګول کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم ودای تو یاری لانډای دیوال دی لخته یم د زیړو ګلو نسامې پسر منګولو کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم ومد لانډې دیوال ډېر دنګلی دینا لخته یم د زیړو ګلو نسامې پسر منګولو کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم چې دولې کاسې چې شی کاسې لخته یم د زیړو ګلې نسامې پسر منګولې کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم که مو خو کاسې زه پناوي لوړه یمه لاسته یم د زیړې ګلې نسامې پسرو منګولې کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم په مو به غوټې کې سیوا شي لخته یم د زیړې ګلې نسامې پسرې منګولې کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم لالای بخشي زبو بیا بدنو مشم لخته یم د زیړې ګلې نسامې پسرې منګولې کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم یاري دې پټه پټه کړه لا لخته یم د زیړې ګلې نسامې پسرې منګولې کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم د مزدګار چاکلیټ د جوړ کل پاسو دینا لخته یم د زیړې ګلې نسامې پسرې منګولې کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم په میږي غوټې کول مې پرې کړې لخته یم د زیړې ګلې نسامې پسرې منګولې کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم د وړکې غاګې په کرماوه کې یا نه لخته یم د زیړې ګلم کسا مې پسرو منګول کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم ومه درته وې کابل ته مازه لخته یم د زیړې ګلې کسا مې پسرو منګول کسا چې در متا نشم بیا به داسې جوړه نشم او مڼې خوږې دي ما به یې راکې میانا لخته یم د زیړې ګلې کسا مې پسرو منګول کسا چې متا نشم بیا به داسې جوړه نشم ډېره مننه کور ودان خوشحال اوسئ بخي خواندو کې دغه سارو کې چې دی ممکن دغه بیا ترپی سیمو کې د محلي زوینو کې کنه ډېر خوان کې دغه دی غنه موږ بل ملګری دغه سارو کې ډېر یې کله یغه په خاطر مو ته ډېر خواند مرکوي نو موږ سره یو بل عاطف دا یو دی په خیر وي هغه چې د غابې د بندر ملګر دوکانه هغه چې موږ سره نسو دفتر کې کله ورده شاهد چې دغه ملګری سره یوځای کوي نو دغه سارو کې موږ ډېر ور موږ دی بخي نو یغه شاهد صاحب خو چې دا د ډېر خواند مرکوي ډېر خواند یو خوشحال شي به قدر ما شت شتون ډېر شي دغه سم یو زوی غوړ متل مننه سلامت سلامت ګوره ته څه نومېږې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې نکمل دی د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تڼۍ ولسوالۍ په قیراباد سیمه اوسېدونکی یې که نه هغه ځینې کسان دي موږ چې پوښتنه ورنه وکړه چې څه نومېږې چې نوم پلونکی دی پلونکي ځای یم د ولسوالۍ یم ټول هغه ووایي سرګې دغه ځای کې د مازدیګر ملګري یارون دوستون دلته سره کنې بنډار جوړوئ که فقط دغه نن مازدیګر څه سره وزیده شوي نه موږ هر وخت دلته راځو بنډار کوو د خپل ملګرو سره یو ځای دلته د مازدیګر رای تېروو. سرګې دا خلک مېلمه پالنه کې سرګې دي ماشاءالله ډېر چې رقم چې که خپله صحبتونه کوي کله کله خپل هم صحبت کوو خو ماشاءالله دوی هم ښه دي. صحبت کې چیر وړئ پپړ کې دغسې نور زیات شي کله ویل پپړو سره هم پکې راشو خو زیات وخت لري چې رقم چې بیا ښه وو که نه یو کې ټکر وکړو دغې سیمې ژوندونو مصروفیت شی دی
زیات ځوانان متعلمین دي خو ځینې لږ چې دي هغه بیا کور زمینات بربرشي چرته څوک لایا دي څوک چرته خپل د شخصي کور نه فکر کوم د شخصي کاروبار به دغه ځکه ډېر دغه سیمه خلک کنه زیاتره خلک چې دي هغه بزګران دي ته خپل شي کې زه خپل متعلم یم په میخانیک انسټیټیوټ کې زده کړې کوم شي یې ولته شي د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ کې ته څرګه لکه چې ماری شوی کا څرګه زه والا لږ مریض وم مقصد چې د نشي وتونه ګرده تکلیف لرم لږ سیستم د شفا در کې رغېږي خو ژړې سړای بخي دغه ته په شونته نرز ورنن چې سړی هغه بخي چې په توپک ولګي مردا سن وی چې زه خپل کېدلای ما ته بیا زونده سو ته کړای دی نه بخي رغې ما نه خامه حال سلام میګه ته سب د سر ګونې نم تلګي خو دغه مریضای سره یې بالکل نو مې جلال الله یې جلاله څرګه دغه ملګرو سره بانډار کې چې کنه څومره سړی سات تیریږي څومره سړی فکر بدلوي سات بلاخه سات تیریږي دای مو غوسه کوي ډېر تیګ تای چې مړای ډېر خوري چیک سر تای چې پرهیز نه کوي وشه بس یا مړه مړای خو چې دومره ته څومره ورس کې څنګه نه مړای خوري غایز غرماش په یاره نه مړای خو ډېر نه خورم خو دای مو وچ پوهه نه پرګری په تکلیف دا موږ څه پښتنو کې متال دی چې هغه میوه ډېره پکړی وشته کېږي هغه ونه چې میوه نه سکنه میوه دور ونه شاید ته داسې چې میوه دور ونه دی کې مو ته خو د ځون پاته نه لګيږي خو څه وایا بس خشول سلامت سره نرمال غرین د 10 لک فرق دیش سره لک جام وکړه سر نګد شای د طرف ته د چوکې تر وړه بل مند سب سر وړي داس غر سر نسوي غلی سره نسوي بخي سرګي ته زه خایم ته سرګي شکر د ملګری خو لګ غیبات نه وکړ چې مو تکلیفوي سرګي تکلیفوي ویل دغه به مخ وته په شاید په ګراوند ډیر وي خو یې ملګری ټوکې ټکاله ټرکی کلر سره سړی کله مو پر ټوکې کله بدای پر ټوکې ملګری مانس خدا خبرې وي کوم ملګری مو ډیر شوخ ته په د 15 شپږ ملګرو ملګری کول نه کمال ډیر شوخ ته وي مل خو به داسې چې نه زه داسې زونه عجز مر غریب جوړ کړل لکه چې ته واخه چې بس مخي خبر نشو سره کړای نه کمال ډیر شوخ ته غلا نه خل جان د ټوکې ټکاله کیدای په چاله ډیر ټوکې ټکاري کی ولا په مونږ دای کې په نره ملګری نه په توند چې ټوکې کی بیا ته دغه اسې مته بیا تا ټوکې ستې کوم ټوکې ډیر درمند کی نکمل دغه خصوصیات شي دي اکثر ډیر دا چې دای غوسه کیږي ډیر نه بدخه ډیر په چین ډیر غوسه ورته ولا نه دا چې دا اکثر په ټوله خبره کې غوسه کیږي ډیر بيږي نه ویل شکر به نه لري دمر غوسه کوي نه الحمدلله مرزه چې نه مل تکلیف نشته سره وکړ مستاسي زره خلک شکر ولا بیا ساخر غوسه کیږي نه نه څه کله ورته انسان دی څه مشکل خو درکشته حتما نه مشکل نشته دا یې دروغ بنکه نه تلوکا نشته درنه تا ګل سلامګه نوم احمد دی د فقیرآباد کلی اوسیدونکی مکتب یې ها مکتب یم څوم سم کې یو لسم سم کې یو لسم څوم نمبر دویم نمبر یم ناقل رښتیا به دغه اوسم د ترم ته نه څومره ناقل والای دی ولا ناقل خو وایي ځکه چې خپل نمبر چې هڅم کړی نه دنیا ناقل خامخا وایي ها نو به څرګه دویم نمبر شه پر راکن لکه په ملموند ملګری دی نه ولا خو ناقلی طرفه به له کوشش مې کړی ناقل وایم ته بیولوژي مته تعریف کا بیولوژي تعریف سرګه دی بیولوژي تعریف مو ملاقات دا وی یې به تاسو پیدا نه تاریخ تعریف ته زیاده ہے ته خلګر نګدش دا سلګر نګدش سړیا د ته لګ ورکا دغه بیولوژي تعریف نه ده زده به کیمیا تعریف ته زیاده ہے نه ولا کیمیا تعریف مانه ده نه رې دوه نمبر نه ویر شوی دی واخ ډېر کوته ځان ډېر تکړی نه دي ته تعریف نه خو دغه ورکه چې تر غولې کوم کو سول نه تکر غولې و نه خو ولار نه ویر شوی دي سولینه خو ډېر وی یې خور نه ویر شي ولا نه ته به ملمون سره ملګرتیا لري دا به مته پاته ولګی دا ناقل سره کوم ته مکتم چالو وکړ موږ د غزنه ملګری شاید هغه تو خبرونه تو غوري شغام به تونه ناقل هوای د سره کته ناقل وای ناقل خو ولا دا شی وای چې ملم چې ویلډ وی میګ ناقل نشي ولا ملم چې کله لګ دا سیل د لور شي میګ ناقل هوای ولا شي څه نه په خپل حال کې برختیا برته نه خپل خو ولا صفاته هم یوسول مان دال کړه مکمل په ناقل کوم په انګلیسي کې تورم سرګه په انګلیسي کې وست څه نامګه اول احمد په انګلیسي کې خپل نوم سرګه یې ته په انګلیسي کې خپل نوم تغاسی ته وای خامه نه سرګه یې په سپل داسنه په انګلیسي کې احمد سره کته لیکي خدا احمد یې لیکي احمد یې لیکي نه رغه په انګلیسي کې دا سو په لک سوینګ ورکا نه ولا احمد ډېر مننه کور ودان لیدونکو زموږ خبرونه سیل خبرونه ما د تړیو فقیرآباد سیمه ته راغلی و
دلته موږ له ځوانانو سره خبرې وکړې. زموږ خپرونه اونیزه خپرونه د اونۍ کې البته په اونۍ کې یو ځل خپرېږي، نو پر همدې ځای زموږ دا خپرونه پای ته رسېږي. موږ به نورو سیمو ته هم ځو، هلته هم له ځوانانو سره خبرې لرو او دا خپرونه به زه بیا هم تاسو لپاره هره اونۍ چمتو کوم. ډېره مننه.